خدای زما دې توبه موږ ټول لخوا دې ته وګوره دا یو مور پکې لږه ښه ښځه ده دا نور ټول معذوره دي تا څنګه خدای زما دې توبه سترګې ډنډ شي ډنډ مې شوم دې مسلمانان ته وګوره ټول معذوره دي تلیم چې ټول ورځ خوله خوازې خان دي که نه زم سترګې اوښکونه را ډنډې شوې سخته ده سخته مشکله ده دې کور ته چې زه هری نه یم مورې دې روژه کې به ځان ته وړو روپۍ درکړې وختګانې راته کوه صحیح شو ښه څنګه چل دی خیر دی یاره چېرته روان یې دې کور ته ورځو کور کې څه کوو دې کور کې څوک مې نیولي څوک لیوني دی پکې زه به ته اوس دروخم لازم السلام علیکم ورحمت الله دا کور بهر خوانه ډېر روغ ښکاري دروازه یې هم روغه ده ولې داخل کې د دې چې کومه قصه ده که نه هغه به هلته وګورو اوس به تاسو ته څه بیانوم داسې ده سلیم خان را سره دی سلیم خان خو پېژنې زما دې په توبه یې ورځو راځه دا کور تا ته چا ښودلی و دا کور ماته معلوم ورته ستړی مه شې ستړی مه شې وروره موږ راغلي څنګه جوړ په خیر ښه یې دې خورش څنګه ښه یې دا د کور مشر دی کور کې ټول نه ته پور دی ته یې موږ غواړو دننه راشو ځو ښه دغه جونګړه دغه کور دی نو موږ راشو السلام علیکم سلام علیکم جوړ په خیر السلام علیکم تړی مه شي مورې ښه خیرت دی حاجي ښه کښېنه زه داسې خبر شوم چې دغه کور کې تقریبا څو نفره 5-6 نفره پکې هغه دي ټول 9 کسان څو پکې روغ دي دا یوه زه روغ یم نور نشته دی دا ټول مات ګوډ دي نو څنګه مات ګوډ دي دا مستانه بچي مې دي نو دا یوه جنۍ دا روغه ده کشرې دا خپله ښه نه دی ښه نه دی دا هم ښه نه ده چپه پې راځي وخت نه وخت دا هم دغسې ده و معذوره هغه هم دغسې دي ټول معذوره دي نو د پښو له بېکاره دي ټول دغسې دي خو رس کښېنه هلته ښه دا مریض دی کښېنه هغه خورکۍ مریضه ده هغه خو سوپه لیوانۍ ده هغه خو بیخي داسې لیوانۍ ده چې دا واړه د ټولو دغه نشته دی تې ښادي وهي او د ده مېرمن د دې هغه هم دغسې ده هغه هم دی دا کوټه ده تاسو دا کوټه دا زما ده زما کوټه ده دا هغه د رنګه شوې ده او دا ولوېدله که کور مو خپل دی کور هم خپل دی یو کوټه لرې دا یوه کوټه د دې معذورو واړو ده دا یوه بله نشته نه نشته دی نور او دا بل زوی م دی هغه وفات شوی دی دغه کوټې ده ښځې کله دلته یو کله هلته دنیي کې هغه جوړ هغه روغ دی ختم شو 2 واړې 3 واړې په څه شي کې وفات شو بس خپل مرګ باندې مړ شو نو لکه مطلب د دردونو هغه غونډۍ ته او دغه شی دی نو غم ټول تا سره ما سره دی هغه هم ټوله الله دې خیر کړي دا د الله امتحان دی خدای به اسانه کړي داسې مشخصه غوښتنه د څه شی ده مورکې دا راته ووایه څه شی غواړې چې څه تاسو را دغه کړو نو موږ به څه ویو زه همیش لپاره چې یو کور ته ځم تاسو غوندې خلکو حالات ښه نه نو زه هغې ته داسې یو ترتیب یو سیستم برابر کړمه چې هغې پې خپل ځان وچلوي موږ داسې دا چې څه راکړله نغد هم څه راکړله په دې چې روغ ناروغ هم پکې راځي هر رقم او بل څه شی غواړئ دغه غواک هم راله راکړله داسې د وړو کار خیر اوسي که نه چې مثال شودو سړی خرڅ کړي مثال د خپل کور نه پپې وشي دغه شی دی فقط د خدای په خدایي کې دی یو غوا وغوښته چې شودو والا غوایي چې شودو کوي چا خیرات خو چا نه غواړي لاس خو نه نیسي چاته نه د الله لیولې نه غواړو د الله لیولې نه غواړو باندې هر څه د الله په لاس کې څه راکړه راکړي نو ولا زما راځه نه دی هغه نه دی نو ته واړم دا تار پیرشته کېنه سلیم خانه څه وایې ته پکې موږ به یوه توبه وباسو یا الله توبه دې له به یوه اخیسته غوا واخلو او ټول د خانې دغه دي خدای زما دې توبه موږ ټول د خانې دې ته وګوره دا یو مور پکې لږه ښه ښځه ده
دا نور ټول معذوره دي جنګ زما په سر دی او دې کور له غوا اخلو د شودو غوا ولا اخلو وره مخته له ودرو که شودې خرڅول کار ته پې کول تا څنګه خدای زما دې توبه سترګې ډنډ شي ډنډ مې شوم دې مسلمانان ته وګوره ټول معذوره دي ما تاسو مرسته کوم واقعا سړی فکر وکړي سلیم چې ټوله ورځ یې خوله وازې خاندي که نه زم سترګې اوښکونه را ډنډې شوې سخته ده مشکله ده دې کور ته چې زه حیران یم دغه نسیم دی غریب منډه را منډه کوي کورې رالی چې دا دی نه هغه دی نه هغه هغه سپین ږیری روغ شي ناروغه شم دا غریب راته اوړي الله دې خیر و برکت ورکړي څه نشته دی غوا ورته اخلو فقط جاري صدقه ده او راځئ د دې فامیل سرپرستی په غاړه واخلو دی لپاره به غوا هم واخلو انشاءالله چې کله هم کونړ ته موږ راځو او یا کله هم کونړ کې مواد یا مرسته توزیع کوله دا به دی ته څه کو دی به پکې شامل وي مهمه خبره دا ده چې رښتیا مورکۍ روژه را روان ده د روژې سره به څه کوي بس الله هم شته دی نو څه نه لرو په غیر د الله فقط د دې خلکو ډېرې صفا عقیدې دي یوازې الله تعالی شته دغه کوي د روژې دپاره څه راوړي زموږ دغه نشته د روژې لپاره به زه درته خرچه درکړم خو دوستانو تاسو باید د غوا غمه خورئ او رښتیا روژه را روانه ده دا صحیح ده سلیم خان به هم خوشحالی نو روژه را روانه ده له خیره روژې په خاطر باندې کښېنه سلیم خانه کښېنه ته کښېنه روژې په خاطر به له خیره دی ته موږ څه ورکړو که چېرته تاسو هم غواړئ به د را روانې روژه کې غوا خو به دې ته سیمه ته تقریبا فکر وکړه چې 80,000 افغانیو باندې بهترینه غوا کېږي داسې کوم ورور یا خور پیدا شي چې دې ته پوره غوا واخلي او یا هم څو نفره سره یو ځای شي دغه پیسې راوستې انشاءالله زه به دې ته بل پیر راځم شودو والا غوا برته راوړم دا مې واده ده مورکۍ دا بچي مې معذوره دي ګاونډ هم دغسې دی مور ستا خبرې مې اورېدلې او هغه مې وویلې دلته خیر دی ته تکلیف تېروه زما دپاره ته راځه او راوړې یا به مې دغه پیسې زه چې مواد مو کونړ کې توزیع کول هغه به هم درکور ته صحیح دی مشکل نشته دا وشماره ورته سلیم خانه وشماره ورته سلیم خانه 500 500 زر او بیا 500 د 2000 او بیا 500 بیا 500 دا سو 3000 بیا 500 بیا 500 د 4000 ها او بیا 500 او بیا 500 د 15 شپږ زره مورکۍ ته ورکړه مورکۍ دا د روژې د روژه کې به ځان ته وړو او دا به روژه کې ځان ته پې خواړه واخلې دوستانو که چېرته غواړئ روانه روژه کې چې هر عمل الله تعالی ته سوچنده حسابېږي که تاسو زړه نه زکات باسلی صدقه باسلی هر شی مو زړه نه باسلی سلیم خان غوږ ونیسه زه د خلکو ته څه وایم نو قمر بنسټ سره شي انشاءالله موږ بیا څه کال پروژه کې غواړو تر څو پورې د افغانستان اکثره ولایتونو کې خوراکي مواد د روژې نه د شروع کېدو نه مخکې توضیح کړو تر څو پورې دغسې کورنۍ چې دا څنګه خاندي د په خوله باندې مسکا راغله دغسې په خلکو په شونډو باندې موږ مسکا راولو د دوی دا روژه بهتره تېره شي په ارامه تېره شي او کور کې کینی خالصه عبادت ته دوی فارغه سي بس انشاءالله کوشش به کوو ښه که چېرته تاسو د مور خبره واورېده روژې نه مخکې کوشش وکړئ دې ته له خیره د غوا واخلو دلته یې راوړو بیا ورته وسپارو موږ به تیزو خدای پاماني به کوو سلیم خانه بیا پاسېږه خدای ما توبې تاسو به دې کور له غوا واخلئ ښه خیسه د شودو غوا به له واخلئ وره مخته به یې ودروئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مسلم خان چې دا راغلی دی دا دلته کورونه دي دې له به یوه ښایسته غوا واخلئ د شودو غوا که خرڅه یې کارڅه پې کوي او وروره روژه پسې راپسې ده وروره دې له به لږ مواد هم ورکړو غریبانان دي یو سړی پکې هغه ښه دی یوه پکې دا مور لږه ښه ده او دې څه ګزاره وکړئ سمه ده سلیم خانه واتساپ نمبر شته سکرین باندې لینکونه شته د قمر مو خدمت کې انشاءالله افغانستان هر ګوټ کې چې اواز پورته کېږي ستاسو په مرسته به موږ هلته ورځو او دی هغې ته به لبیک وایو الله دې ټولو مشکلاتو حل کړي ډېره مننه الله هم روغ لاره خدای په امان له سلام